ها فارمولا کې ولې نیم مینیجر صحیح ده نیم مینیجر دا به ایکسل چې خلاص خبر دی باندې کار کوي نیم مینیجر دی نیم مینیجر کلیک کوم څه پکې نشته دي کې الګ ډیټا راځي چې کله ته فور ایگزامپل سپوز نیم سالری صحیح ده کنه څه شي سالری زنومونه لیکم خان ولید شو کنه راځه ته چیرته ویواله کړه دوه ورځې ها چیرته ویله دوه ورځې پرون راغلی ما څنګه نه کتلی کېنه استاد ته یو کس وایي چې یار سیلري د ټول پلس کا جمع کا نو تاسو به سم فنکشن استعمالوئ کنه نو زه بل دلیکم ایکوال سم او ډیکټ اون او دی بار وزره څنګه سلیکشن کوم او انټر کوم بار نو ماته بل سخت خوند کیشي نو زه خپل اسانتیا د پاره سلیکټ کوم او راځم د ډیفاین نیم دلته می سیلري ورته ورکو کې مې اوس کته څه وایي چې ما دا پلس کا نو از ایکوال سم کا بس ډایرکټ سیلري ورته ولیکم انټر چې ار یو نیم یې سر شي نیم وایي دا سیلري نه دی واځي نیم نو هغه نه آسان دی دا کنه ایکوال کاونٹ کا صحیح ده کنه کاونٹ کا او د سیلري ورته ولیکم څومره آسان اسی بتا بار سلیکټ کو فور میکس راکا میکس ته بار کلی سلیکشن باندې کو زیات بشو کم بشو نو دا کې اوس ډایرکټ څه شي کړه ډایرکټ ته نیم لیکل شي میکس کما ته څه شي سیلري اوس که زه نیم مانیجر کې وګورم نیم مانیجر کې ما ته راغله سیلري په نوم باندې دا وایل شو راځي صحیح ده کچې ته فور ایگزامپل سیلري د سپیل نه درځي فور ایگزامپل کسان ملاګان شته چې هغه سیلري سپیل نه راځي نو سم کا موږ سیلري د سلیکي او فور ایگزامپل غلط شو کنه بیکار نه کې غلط دی ولیکم نو ته ایکوال ساين واچو سم واچو ټیکټ اون کا اور اش دیز نه ګوره یوزینګ فارمولا دا ګوره سیلري راځي انټر کا صحیح ده دیز نن تاسو استعمالوي صحیح ده په دې پوه شو دیز نه ما ډیلیټ کړه دا آپشن فور ایگزامپل دیز نه ما ډیلیټ کړ او کې اوس به دا کار نه کړه دا ختم شو کار صحیح ده ځکه چې کوم ځای باندې هغه نیم ته چې کوم نیم ته ډیفاین کړي هغه اتوماتیکلی لاړ چې دا لایبرری کې پریوزي نیم مانیجر لایبرری بیا هغه نه اکسس کیږي کلیر ده پوه شو درې آپشن باندې اخري آپشن چې کریټ فرام سلیکشن کریټ فرام سلیکشن نو مطلب څه دی چې دې کار دا دی چې تاسو کار کولای شئ مو فور ایگزامپل دا دکانداران استعمالي څنګه مثلا آیټمز صحیح ده آیټمز او پرایس صحیح ده موبایل بیټری بل هینډ فریز هینډ चार्जर बल कैपेसिटर ना मोबाइल दुकान में से कवर एमएम आ रहा है एम कार्ड और नो जाए नमस ओ नो मैं हां 2 GB से मोबाइल दुकान से हाँ बल फॉर एग्जांपल स्क्रीन सिमोन सर्जी पके सब कवर है प्लास्टिक हां खाली कलम है प्लास्टिक صحیح ده بس نور کسونه سيزونه نه هم تاسو په لري کې صحیح ده کنه یا فور ایگزامپل کیبل کیپیډ بل کیپاډ بس چې څومره یې تاسو په لري کې موبایل فور ایگزامپل 1500 صحیح ده بیټری ده 1500 वाला हमारा करे خیر اوس راغلی نه هند فری فور ایگزامپل 150 چارجر ده 300 صحیح ده کنه कैपेसिटर दे फॉर एग्जांपल 200 कवर दे फॉर एग्जांपल 120 मेमोरी कार्ड दे फॉर एग्जांपल 300 स्क्रीन दे 1600 दा मोबाइल ना सही लगा ना 600 क्लियर दे प्लास्टिक दे फॉर एग्जांपल 10 रुपीस और केबल दे फॉर एग्जांपल 50 रुपए और कीपैड दे फॉर एग्जांपल 140 रुपए सही लगा ना नो दिल तक के मासरा फॉर एग्जांपल डेज जो सामान को ये दुकान खुद में सामान नहीं करना सामान ज्यादा करा सही है دا بسنګ تاسو پیدا کوی زه راځم ته لیکم سیل اول طریقه ما ډیټ کم ډیټ باندې مثلا زم دي نه او ته دکان کې نه صحیح ده دا سیل کې اوس فور ایگزامپل په دې ډیټ باندې دا وایي چې ما یو دا کیبل خرڅ کوم کور خرڅ کوم بیټری خرڅ کړم نو ایکوال دا اوس نیمه ګنټه کې دا چې کور چرته پروت دی
دا کم دی کنه یو دکان نو 3000 سامان پروتي ته بل ټیک پس نه ټایم به ویسٹ کوي نه صحیح ده کنه نو ټایم ویسټینګ لپاره به تاسو کار کوي دلته بدای ختم کی را بشي دا ټول د سلیکټ سلیکټ کوم ته راشه ته سلیکټ کریټ فرام سلیکشن په دې کلیک کې دا ماته وایي وای نیم ستار لیفت لیکلی رائټ لیکلی بټن لیکلی لاندې نو ما لیفت لیکلی کنه نو ته بل لیفت اپشن والے اوکے وای اوس ګورو دا equal څه شي خرڅ کړی هغه چې ما بیټری خرڅ کړی بیټری صحیح ده بي یو ډبل ټي ار واي بیټری پلس بل د څه خرڅ کړی کور پلس بل د څه خرڅ کړی موبایل موبایل غلط لیکل څه کار نه کوي صحیح ده نو بل راځي ته موبایل په صفه کې به صحیح وي مو با انټر دا ولې وایي مو बाय नसोशल 1820 रुपए वाली उसको अपने क्लिक करो बोला बैटरी प्राइस सुना दे बैटरी प्राइस दा गलत ना होई 200 1700 और बल से कवर पर सो दे 100 120 नो 1820 रुपए दा करने में बल रास्ता बिया सामान खर्च कर फॉर एग्जांपल बतावे छी आवाज कवर में खर्च करें 120 वाला और मैं आवाज प्लास्टिक खर्च कर ये आवाज मामा फॉर एग्जांपल कवर में खर्च प्लस प्लास्टिक स्पेस गलत नहीं मकान है यस सही है इधर देख पास है उधर को द टूल नून रागल टीचर तक नहीं मैनेजर के वो टूल प्राप्त है कभी लगता है डिलीट का बकार सही है यस बस ने यस हां जी मैं प्रिंटर्स हो गया सवाबा सर जी दा बकर नहीं बोली